زړه شکرانه اور پسې شه تر مطلبه یارانه په اور پسې شه او چې ډکېږي همیشه زمونږ په وینو ملک ستا دا خزانه په اور پسې شه چې ډکېږي همیشه زمونږ په وینو ملک ستا دا خزانه په اور پسې شه او چې د حق په ځای کې پاتې بنده خوله شي تا ملک دا مولانا په اور پسې شه چې د حق په ځای کې پاتې بنده خوله شي دا ملک دا مولانا په اور پسې شه دا دوه شعرونه نور دي وایي بیا نو په سر د فلسطین کشمیر پیغور واخله بیا نو په سر د فلسطین کشمیر پیغور واخله پښتونه تا ول د خپلو وینو پور واخله او بیا دې منمه چې تا روس او امریکا ماته ده بیا دې منمه چې تا روس او امریکا مات کړي افغانه نرشه یو ځل غچ خو د لاهور واخله وای نه موږ په آرام کې نو نه ته د مسلې حل غواړې شاړې مورچې ته لکه چې بیا بادېدل غواړې او نیمه کیسه خورې نیمه راباسې په منبر ناست یې مثلا وایې صفه وایه څه ویل غواړې او په موظفو معاشرو کې لاریون ځای نیسي ای پښتونه ته په احتجاج حق له ځنګل غواړې او زړه کې د پاک سرزمین په خوله د لر او بر نارې جار رهبره ته به چې مڼاو که کابل غواړې زړه کې د پاک سرزمین په خوله د لر او بر نارې جار رهبره ته به چې مڼاو که کابل غواړې او زه د جنازو د قبرونو نه اوزګار نه یم یلې ونې ته له ما په خپل حسن غزل غواړې دا څو بیتونه نور دي وایي ما د کام د پاره په رښتیا مبارزه وکړه نن مې فاتحه وکړه پرون مې جنازه وکړه او خدای منم رسول منم افغان یم مسلمان یم بس شوم سور کافر چې له مولانا مې ګیله وکړه او وار چې زما راشي لکه مار به یې ګنډم شونډې چا مې چې د پیغلې په وربل پورې خندا وکړه او راغی د لاهور یې رامنډی نه د جهاد په نوم دلته پښتونخوا کې یې جومات کې دماکه وکړه او مشره قام پرسته راغی د لاهور یې رامنډی نه د جهاد په نوم دلته پښتونخوا کې یې جومات کې دماکه وکړه او خدای رسول یې نه بخشي تاریخ ته به مختوری وي چا چې د وطن د خاورې مور په سر سودا وکړه او مشره قام پرسته کشران ځکه تر تا مخکې شول تا د قام د درد کیسه ژوله دوی ښکاره وکړه په د آخري بیتونو اجازه درنه اخلم وایي په خپله خاوره د پردیو زور او زر نه منم د خدای نه پرته هیڅ کسر د پاسه سر نه منم چې د وطن او قام په بده ورځ خاموش پاتې شي داسې ملک داسې ملا داسې رهبر نه منم او چې پښتونخوا پکې برباده وي پنجاب آباد وي داسې دوه مخی پاکستان په عمر بر نه منم دا نظم ما په دې خاطر جوړ کړی و د ذات په بنیاد نه خو له شلو دېرشو کالو راهیسې چې هلته په دا پښتونخوا وطن کې بالخصوص په وزیرستان کې چې کوم ظلم جبر فوج په قید او په بند کې د خلکو سره کوي د هغې په حواله مې را جوړ و چې هلته زمونږ سره څه شوي ووایي راشه چې هیر دې شي د ظلم هر قانون پښتونه چې درنه هیر کړي آیا زید نمرود فرعون پښتونه په ما هم دغه جبر تیر دی نن پرون پښتونه مختصر واوره د فوجي زندان مضمون پښتونه
دغه قید کله د عامه شان زندان په څېر و دغه زندان سم د ژوندو د قبرستان په څېر و یوه وړه غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه د دې کوټې به وینې وینې دیوالونه مات وو له ډېر تنګون نه پرې قیدیانو خپل سرونه مات وو د دې کوټې پر دیوالو پورې مازغه شخ وو د انسانانو وینې زوې وویشته شخ وو په دې کې تش په حال او هوی په عبادت بندیز وو په دعاګانو لمونځ او دس په تلاوت بندیز وو دومره ګرمي به وه چې سم به په خولو کې لوندوم خو خوله دومره لکه سم چې په اوبو کې لوندوم دغه وړه کوټه به ټوله له میژو ډکه وه ټوله له ماشو خشراتو تکلیفو ډکه وه بس لنډه دا چې دا له هر قسمه سختو ډکه وه په دې کوټه کې وه په خوب او په ارام پابندي خوب ارام څه چې وه د خدای په تش سلام پابندي پوره یوه میاشت ما په ولاړه ګرځېدو تېره کړه دوی شپه او ورځ په ما په چغو په نارو تېره کړه چې په ولاړه به مې سترګې پټېدې له خوبه یا به په ما چې ناڅاپي چاپېره تلې له خوبه نو دوی به سترګو ته تودې ترخې اوبه راتوی کړې لکه د اور ګرمې اوبه به یې په زړه راتوی کړې بیا نو زما خپې به یې ور ایستې د پنجرې نه بغیر زما تلي به یې ورکش کړل د پاڼې نه بغیر بس څو کسان به ودستي به شول شروع په وهل زما په خپو پورې یې شپږ اتله ور ماتول بیا به په هغه وینو ډکو خپو ولاړ ومه لاس تر شا بند او سترګې بند څو شپو ولاړ ومه چې به یو وخت ډوډۍ راتلله دې کیسو ډکه وه ټوله په شا مخ له سرو کیښیو چینجو ډکه وه ما سره څنګ په څنګ یو بل بې ګناه ځوان قیدي وو د بل ځای نه و هم د دې وزیرستان قیدي وو فوج په زوره پرې منل کړي هېڅ بد یې نه و سزا یې دومره ورکوله چې هېڅ حد یې نه و اوف دا ځوان هغه نارو له ما نه زړه ویستی دی هغه فریاد هغه سورو له ما نه زړه ویستی دی خو د یوې نرۍ سم زما دا زړه راواچو د بېخودې حال کې یې دا چیغه بار بار وهله چې ظالمانو د الله او د رسولو په خاطر زه بېګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړې چې دا میاشت تېره شوه یوه بله د تختې کوټه وه په دې کې بل رنګه ماحول و د بجلۍ کوټه وه د دې کوټې په دیوالو عجب شیان ځوړند وو په چاړو غوڅ غوڅ حلال شوي انسانان ځوړند وو یو خوا جټکې پلس د نوکانو د ایستو سامان و بل خوا زنځیر و د پنسۍ ځوړندېدو سامان و زما لاسو ته یې تر شا هتکړې واچولې بیا یې زما په سترګو تورې پټۍ واچولې پلس یې راواخیستو له ما به یې نوکان ایستل دغه نوکان یې تش په جرم د افغان ایستل د کوټې چته را ځوړند و یو سپین دروند زنځیر و د وینو بوی ترې تلو لړلی ټول په خون زنځیر و په دې زنځیر کې به زه نیمه نیمه شپه ځوړند وم لاس یو خوا خپې بل خوا سر بل خوا عجیبه ځوړند وم د مخ له خوا یې د کرنټونو په تارو وهلم شاته پر ملا یې په چیترو او ډنډو وهلم خو خدای ګواه دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه او کامل لښکر ته پښتون غورځنګ ته زه د سر او ماله تېر ورګډ یم زه په دې نه یم چې په دار یا زنداني به شمه او ما که په ننګ د افغان کلکه توره وتړله اصلي وارث د خوشحال خان او ابدالي به شمه ما که ته ستا په شوکېدلي اوربل ننګ نه وکړو د وطن پېغلې خپل تاریخ ته تهمتي به شمه که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي به شمه او په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه په دې چوکۍ ګیر چاپېر توره زولنې پرته وه بیا یې پر دغه چوکۍ وتړلم سم یې بند کړم بیخي مې ساه اخیستی نه شوه سم محکم یې بند کړم دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې بوی به راتلو د تن جامه به سوځېده راپسې په دې کرسۍ یې لګول د برق په تار شاټونه د اور لمبې وې راکول به یې بار بار شاټونه ځینې سزاوې خو په خوله د یادېدو نه دي ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي هڅه یې کړه زه په مرانو لړم وخوړلم ژوندی انسان وم په ژوندون یې په سپو خوړلم
یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري در کوم نن به سهار د اذانه په وخت پانسي در کوم زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه چې بېننګي رانه ونشي بهادر مړ شمه بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه د پانسۍ وخت یې رانږدې شولو بیدار اوسه ما ته به مینه مور ماشومه لور رایاده شوله خو د وطن به هره بوره مور رایاده شوله ما ویل که مرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه زه د وطن په کونډو بورو یتیمانو مرمه بس هره شپه به د پنسۍ په انتظار تېرېده بس هر خوا چغې وې لحظه لحظه په دار تېرېده چې به سهار شو په دې خو به یې روان کړمه زه سم په چترو او ډنډو به یې روان کړمه زه لاس تر شا بند په زخمي خپو به یې روان کړمه زه د لږ مزله پس عجبه حدیثه راغلله هر خوا قبرونه و د مړو هدیره راغلله زما تر مخکې ډېر د کم عمر ځوانان ووژل په یو ساعت کې 4-5 کسان ووژل تیار یې جوړ و زه یې لاندې ژور کان تپوس کړم زه ظالمانو په ژوندوني قبرستان تپوس کړم پاس یې په غاړه په تړلي مخ کسان ولاړو په وینو رنګ د انسانانو کسبان ولاړو ځینې وې لاسو کې ګنټې ځینې بیلچې نیولې ځینې وې زما په سر ټوپکې تماچې نیولې ویل یې چې اوس وایه زمونږ کیسه منې و که نه آخري وارنینګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه خو ما ورغبرګه کړه چې شا به سر ګزار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ ای که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه خو ما ورغبرګه کړه چې شا به سئ ګزار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ ای که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه بس لنډه دا چې دوی پرې پوه شول چې یوه نه مني ای دغه ځوان په هوش اواز زمونږ کیسه نه مني بس څو ساعته شوم بې هوشه زما حال بدل شو زما په ځان اختیار شو ختم زما خیال بدل شو ځکه چې دوی راته ویل چې انجکشن یې لرو په ځان اختیار ختموي داسې میډیسن یې لرو داسې حال جوړ شو چې بس شورا سره ورور په قید کې زما وراره او زما ورونه او ماشومه لور په قید کې له هرې خوا به د چیترو اوازونه راتلل ما ته د ورونو او ورارونو فریادونه راتلل بس له دې بعد چې دوی پر ما باندې هر څه ویلي دي په دې پوه نه یم چې ما بد او که ښه ویلي دي نو پښتنو ورونو زما دا مختصر بیان و دا په ما تېر په فوجي قید کې د محشر بیان و خو قسم په خدای له ما څخه دا قرآن پورا دی ای دغه قرآن له ما په هر یوه میدان پوره دی چې ما د مرګ یا د سزا د ویرې سر نه دی ټیټ ما د دې دومره ناروا د ویرې سر نه دی ټیټ په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پرهر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې که وم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به وم که چیرې مړ شومه نو زیری مې تر ګوره راوړی په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پرهر په وینو د تور زندان پر دیوال دغه بیت لیکلی دی چې که وم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړی ځکه چې ما و خپل ولس ته دي بار بار ویلي دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي چې یا وطن او یا کفن دا مې شعار دی پښتانه روي کومه دا مې کار دی ما د حق په لار که بل دي په سر سترګو ګیله منه که زندان دی او که دار دی د توجه مې ونه لري د کام په غم چې مرمه د کام په غم چې مرمه نو په دار خیم سړیا د کام په غم چې مرمه نو په دار خیم سړیا غدار 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 خیم سړیا او والله که به په خوب کې تشدد ته ټینګېدی شم والله که به په خوب کې تشدد ته ټینګېدی شم زه دغسې بې شره بې شرار خیم سړیا زه مونږ سره وس دوه مقررې یو زمونږ د صوابۍ پروفیسر نورالامین یوسفزي صاحب او بل د لر او بل افغان ویاړ چرته
چې د مزاحمت خبره راشي نو یو عکس راځي چېرته چې د قام خبره راشي نو په ذهنونو کې یو عکس راځي چېرته چې د پښتو ژبې خبره راشي چېرته چې د پښتون د ازادۍ خبره راشي نو یو عکس د انسان په ذهن کې او د پښتون په ذهن کې راځي او هغه د پښتون عکس د انسان په ذهن کې راځي زه په دې شعر ورته بلنه ورکوم او دا ورته ډالۍ کوم چې مقابله ده مقابله ده د سلو طوفانونو سره مقابله ده د سلو طوفانونو سره مشال به بل وړم په لاس کې د بادونو سره او څلور ټوټو دي څلور ټوټې دي شي اته دي شي یا شپاړس دي شي دغه یو سر د جنګاوم به د ورور سره د لر او بر افغان یار منظور پښتون ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو سره د دې ورځ په مناسبت باندې خبرې وکړي په غور سره به اورو دا زموږ لار دی دا زموږ مشر دی دا زموږ پښتون ورور دی دا زموږ مشمن دی